څومره لوی ظلم دې ظالمانو روان کړی دی. امریکا په حمایت کې دی. نو ظالم ستا دغه د بشریت سره دوستی ده. دا اوس چې ته د ښځې او ماشومان په ورو کې سوځې، یو داسې حالت خو چې د برداشت نه دی د دې ظالم. لیکن د بشر د حقوقو ادعا دی کوي. ولې په افغانستان کې د بشر حقوق پایماله شوي دي؟ ولې ښځې په کار کې نشته؟ ولې د ښځو تعلیم بند شوی دی؟ ولې د ښځو مکتب بند شوی دی؟ ولې پوهنتون بند شوی دی؟ ولې امر بالمعروف رامنځته شوی دی؟ ولې حجاب لازمي شوی دی؟ ولې په ښځو حجاب؟ ولې بلا محرمه ښځې نه پرېښول کېږي؟ دا د بشر خلاف دی. ای ظالمه، دا ته چې اوس په دې د بشر خلاف کوې، ښځې ماشومان، ته خو ما خو ښځو ته عزت ورکړي که نه، ښځو ته مې عفت ورکړي، په ښځو مې حجاب واغوستی، د ښځو مې پرده وکړله که نه، فحاشي مې ختم کړه، بد اخلاقي مې ختم کړه، دا خو ما عزت ور په برخه کوي. تا څه وکړله؟ ماشومان د مور په غېږ کې له منځه وړې. دا ستا بشریت دی؟ دا ستا انسانیت دی؟ هېڅوک غږ هم نه کوي. مسلمان هم غږ نه کوي، کافر هم غږ نه کوي. مګر دلته دا اسلامي امارت باندې چې د خلکو حقوق پکښې کې محفوظ دي، پر دې باندې ټولو نارې دي. نورونو الله جل جلاله دې مسلمانان کامیاب کی. مسلمانانو کامیابی په وحدت او په اتفاق او په یووالي کې ده. موږ ولیدله ورې دا په دې ځای کې جنګ و، د اشغالګر چې و، د هېڅ چا عزت خوندي نه و، د هېڅ چا، نه د نر، نه د ښځې، نه د ملا، نه د عامیانو، نه د رعیت، نه د حکومت، ټول په یو خطر کې روان. اوس چې الله پاک دا وحدت راوستی، یووالی راوست، د ټولو عزت پر ځای دی. الله دې د ټولو مسلمانانو وحدت راولي. زه د دنیا ټولو مسلمانانو ته وایم سره متحد سي، سره یو سي، پر دا اسلام او پر دا دین او پر دا عقیده باندې عزت مو پر ځای سي.